سلامونه د ژمن تلویزیون قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ وخت مو بخیر امید دی روغ جوړ او خوشحاله به وئ اهونه خپرونه پیل شوه همت یم راسره نن داسې څوک ناست دی چې د ډرای په هېواد کې د بېوزله بېوسه بېکسه او یتیمانو اوښکې پاکې کړي هغوی په شونډو باندې مسکا راوستلې له هېواده لرې په سمندرونو پورې دغه ښکلی او دغه دنګ ځوان محمد پښتین زموږ سره دی پښتین صاحب تاسو ستړي مه شئ وایو ستړی مه شئ په خیر راشئ ډېره زیاته مننه چې تاسو زموږ سره یې مننه کوم خپل وخت سره ټولو لیدونکو ته اورېدونکو ته زما طرف نه سلامونه ته هم ستړی مه شئ وروره په خیر راغلی ته هم دغې ځای ته چې ډېر زحمت دی ورسره چې زموږ دغې ژوندګړې ته د تشریف ډېره زیاته مننه نو دوستانو راسره پاتې شئ تاسو به د محمد پښتین ورور د خولې خبرې واورئ چې دوی له هېواده لرې هلته ارام ژوند کوي که څه چې مصروفه دي خو د هېواد لپاره څومره دردېږي څومره په مشکلاتو کې وي او ژوند یې له کومو ستونزو تېرېږي همدغه د هېواد د بېوسه بېکسه او غریبانو لپاره محمد پښتین ورور راته ووایي چې څومره وخت کېږي تاسو خارج کې ژوند کوئ تقریبا زه خپله په امریکا کې 9 کاله کېږي چې ژوند کوم 9 کاله کېږي چې امریکا کې اوسېږئ نو هلته به هم د ژوند مصروفیتونه بیخي زیات وي مصروف دا خو واقعیت دی چې په امریکا کې ژوند ډېر مصروف ژوند ده سهار وختي به پاڅېږي سهار ځه ماسخوتن ته ځه نو واقعیت څه په امریکا کې ژوند ډېر مصروف ژوند دی هلته د خپل ژوند نه خوښ یې آیا هغه ژوند چې تاسو یې کوئ هلته تاسو لپاره د خوښۍ وړ دی والا خو په د نن سبا شرایط کې بیا موږ وایو چې الحمدلله د الله تعالی ډېر رضي بیخي د خدای فضل ده په خپل ژوند کې هلته چې موږ کوم ژوند لرو الحمدلله خوشحال یو محمد ورور کله هم داسې شوي دي چې تاسو د کار لپاره سهار وختي به پاڅېږئ خپل د کار په لور باندې به حرکت کوئ کله هم چې تاسو ته هېواد لیدلی شي او زړه نیولی کېږئ والا خو زموږ خپل ګران افغانستان واقعیت سره موږ دردوي او دغه بېوزله یتیمان کونډې چې وینو نو ته یقین وکړه چې موږ دغه ژوند یې تبدیل کړی دی بیخي درد لري زموږ دپاره ډېره هغه خبره ده چې دوی وګورو نو حتما افغانستان خپل ګران هېواد مه ده څنګه به نه دردېږو په دې باندې د بېوزله یتیمانو لپاره تاسو ډېره هڅه کوئ هلته هغه پنډرای سیستم او هغه تر څنګ تاسو له خپله جیبه خپله ځانه ډېره هڅه کړې ده کوشش مو کړی دی تر څو هغوی لپاره یو څه کومک همکاري وکړئ هغوی په شونډو باندې موسکا راولئ هلته د دغې برنامې لپاره ستاسو پلان څه ډول وي ملګرو سره والا خو کوم افغانان چې هغلته ژوند کوي هر یو په زړه کې درد لري د افغانستان دپاره د ولس دپاره هر افغان غواړي چې په افغانستان کې دغه خلک ښه ژوند ولري ماشومان یې ټول مکتبو ته لاړ شي ښه تعلیمونه ولري نو هر افغان دا غواړي چې ته یقین وکړه چې دغه ویډیوګانې یا دغه عکسونه چې په فیسبوک باندې شیر کېږي د هر افغان ورته دردېږي بیا دغه یتیمان کونډې بېوزله دا په موږ حق لري نو موږ ټول ملګري بس الله تعالی د دې په ژوند کې او په مال کې برکتونه واچوي موږ هر وخت چې غږ کړی ده د بېوزلو په هغه کې دی کومک کړی ده فنډرایز موږ کوو فنډرایز دپاره هر یو د خپل بېوسه مطابق خپل کومک کړی ده زموږ هغه ملګري چې هغلته موږ سره ژوند کوي خصوصا د ټولو ملګرو نه د افغانانو چې هغه په امریکا کې ژوند کوي زه ډېری مننه دی نه کوم چې دی ټول د افغانستان د بېوزلو
بېوزلو یتیمانو سره دی کومک کوي. رښتیا هم دوی د کور آباد وي او خوښ دي اوسي چې تل د بېوسه بېکس لپاره دوی هم هڅه کړې ده. محمد پښتین ورور، تاسو یو وخت کې یو ورور لپاره 1000 امریکایي ډالره له خپله ځان نه راولېږل. هغوی لپاره تاسو وویل موږ ورته دوکان جوړ کړ چې هغه اوس په ځان باندې بسیا شوی دی. څه ډول مو زړه کې راتېره شوه چې دغه ورور لپاره باید یو کاروبار والا ستا مرکه مې لیدلې وه، هغه مرکه دپاره موږ فنډرایز کړی و. بیا هغه ده په مرکه کې ویلي و چې دا زما یو ارمان دی چې زه یو دوکان ولرم چې په ځان باندې بسته سم چې زه غواړم چې دغه ځای نه زه ځم کوم هېواد ته د علاج په خاطر نه چې هغه دومره مصارف زه ولرم چې زه کرایه او شیان ولرم. نو دا بیا موږ مناسبه وګڼله چې د دپاره یو دوکان جوړ کړو. دا د ده ارمان و چې دا دوکان دی ولري، حتی چې دومره نفقه دی پیدا کوي هغه د فامیل دپاره د خپلې کرایې دپاره. ورسره دا مې ډېر مناسبه ما وګڼله چې دغې ورور چې هر رقم ته وي دغې ورور باید موږ د زړه ارمان پوره کړو. کله چې د لپاره دوکان جوړ شي او تاسو لپاره مې هغه تصویرونه هغه ویډیو ولېږله، تاسو به هم روحاً ارام واقعیت دا خو خدای ته یقین وکړه چې هغه ورځ ډېره د خوشحالۍ ورځ وه چې موږ د مرکه مې ولیدله چې دا کوم دوکان ته خوشحال و. بیا خصوصا تا ته د الله تعالی ډېر اجرونه ډېر کړي چې په دې بېوزلو سره ډېرې منډې ترړې کې یو ځای ته بل ځای ته. دا همداسې اسان کار نه ده. په یو ځای وایم چې دا هر چا ته په نصیب کېږي نه، الله تعالی خاصو نفرو ته ورکوي چې د بېوزلو کونډو یتیمانو دپاره منډې ترړې کړي. مننه محمد پښتین ورور، تاسو دې ښاد وئ چې تل مو هڅه کړې ده. که فکر وکړو همدغه د هېواد بېوسه بېکسه غریبو خلکو چې دوی هم بیت المال کې د دوی هم حق دی، هغه په موږ باندې مصرف شوی ده. دلته مو زده کړې کړې دي، دلته مو ژوند کړی دی او دلته موږ اوسېږو. نو دغه خلک په موږ باندې حق لري چې چم او ګاونډ کې اوسېږي. هغوی لپاره چې څه کولی شو یو څه یو انسان ته څه خیر رسېږي، دا ډېر ستر کار دی. هغه نه وروسته چې کله مو هغه برنامه خلاصه شوه، بیا روژه راغله. روژه کې هم تاسو له خپله جیبه ډېر کومک وکړ هغه د بېوسه بېکسه لپاره. د دې وچې ډوډۍ برنامه مو څه ډول پلان کړه تاسو؟ که فکر مې وي تا تېر کال دی ستا خپرونې ما لیدلې وې، تاسو دغسې برنامې لرلې. نو دغه موږ هغه مناسبه مو وګڼله چې په روژه مبارکه میاشت ده چې د کونډو یتیمانو ته دومره نفرو ته مازدیګر طرف نه د وچې ډوډۍ یو څه نغدي مرسته چې موږ دغه د خلکو سره وکړو. نو موږ حق لري، دا زموږ وطنداران دي، موږ وطن ده، موږ باید په دې باندې پوه شو چې دغه خلک بېوزله دي، موږ باید جاري دغه کار وساتو. محمد پښتین ورور، کله هم تاسو هغه خلک له نږدې لیدلي وه چې موږ ورځو هغه ساحې ته، ستاسو احساس په څه ډول دی کله چې له نږدې وګورئ هغه خلک؟ والله چې نږدې خبره خو ډېره لرې ده چې موږ هغه ویډیوګانې وګورو زموږ زړه ډېر درد لري که نه؟ هغه نږدې خو بېل محمد پښتین ورور، ستاسو نه چې باید ډېر زیات قدردانۍ مو وشي او تاسو نه ډېره زیاته مننه. هغه الفاظ موږ سره نشته چې تاسو ته ووایو چې شخصا تا نور ملګرو دي په امریکا کې میشتو ملګرو دي د بېوزله لپاره، بېوسه لپاره، یتیمانو لپاره څومره هڅه کړې ده، څومره کوشش یې کړی دی. هماغه یتیمان چې تاسو ورته 500 یتیمانو لپاره اختر لپاره کالي، څپلۍ، د دوی په شونډو مو مسکا راوسته. هماغه بېوزله چې روژه کې مو ورته وچه ډوډۍ ورکوله، هماغه بېوزله چې دوی لپاره مو نغدي روژه ماتی ورکوو، هغه ورور چې تاسو ورته 200 امریکایي ډالر رالیږلي وو، هغه فلج وو، هغه پښې او لاسونه حرکت نه کوو، هغه ورور چې سرطان ناروغي یې درلوده، تاسو ورته 1000 ډالر له خپله جیبه او 200 ډالر له فنډرایز راولېږل، د هغوی ژوند مو بدل کړ. نو هغه الفاظ موږ سره نشته چې تاسو نه مننه وکړو، ستاسو له احساس مننه، ستاسو له منډو ترړو مننه چې تل مو هڅه کړې ده بېوسه بېکسه یتیمانو او کونډو لپاره مو غږ ته رسیدګي کړې ده، هغوی سره مو کومک او همکاري کړې. ډېره مننه کوم همت صاحب، د مننې وړ نه ده، په موږ حق لري. انشاءالله چې څومره زموږ په وجود کې ساه وي، انشاءالله د هغې کونډو یتیمانو بېوزلو سره انشاءالله موږ داسې
دغه پروګرام جاري وي انشاءالله. ډېره زیاته مننه محمد پښتین ورور. دغه مننلیک چې د خوست محترم والي صاحب ستاسو او مسافر ورونو لپاره زما لاسونو ته راکمات راکړی وو او ستاسو په استازیتوب نن زه تاسو ته د هېواد لرې مسافر په استازیتوب دغه مننلیک درکوم او دلته لیکل شوي تاسو ښاغلو ته مننلیک حاجي عبدالرحمن الکوزی، محمد اسحاق پښتین خپله تاسو او استاد میرولی جان لکړنوال، اسماعیل حکمل په خوست کې د منګلو ټولنه ایجوکیشن فور آل خیریه بنسټ په هیواد کې داخل او له هیواده بهر درنو افغانانو ستاسو د هر یوه د مینې او بېوزله یتیمانو سره د کمک او همکارۍ مننه او قدردانۍ کوو. بریمن او سرلوړي اوسئ. په درنښت د خوست والي محمد کټوازی. دغه د کټوازي صاحب امضا شوی مننلیک دی چې ستاسو په استازیتوب یې ماته راکړی وو او د مسافرو په استازیتوب یې خپله تاسو ته درکوم چې تاسو هم پکې ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. ډېره مننه ژوندی اوسئ. ډېره مننه. نو محمد پښتین ورور له تاسو بیا هم مننه کوو چې سره د مصروفیت او سره د داسې تاسو لپاره مېلمانه هم زیات راځي بیا هم تاسو زموږ سره خبرې وکړې کور آباد خوښ دې وي او بریمن دې وي خو یوه ژمنه به هم راسره کوې که نه چې هغه ملګري دي چې هلته امریکا کې اوسېږي هغوی د بېوزله یتیمانو لپاره ډېره هڅه کوي کوشش کوي ستاسو پښتون کې چې هغوی د انډیوالان د ملګري زما به ورنه یوه ځانګړې مننه کوي چې زما له اړخه انشاءالله په دواړو سترګو انشاءالله ډېره مننه کاپیتان همت صاحب چې دغې ځای ته راغللی تکلیف دې وګسلو موږ جونګړې ته د تشریف راوړله ډېره مننه کوم. نو انشاءالله موږ راتلونکي کې هم انشاءالله پلان لرو انشاءالله دا پلان به د ملګرو سره هم شریکوو چې د کونډو د یتیمانو په خاطر دی د سلو کورنیو په خاطر دی انشاءالله موږ داسې یو کور جوړ کړو چې هغه په خپل کور باندې بسیا شي د کور یوه زمینه ورته کړو مسایل کړو او چې کوم کور کوم چاته محتاج نه وي انشاءالله دغه پلان لرو انشاءالله کور وکړو الله تعالی د ټولو ملګرو ته په مول او په عمر کې برکتونه وچوي چې انشاءالله دا برنامه موږ په مخ ایسو یتونه ځانګړې مننه کوم. ژوندی اوسئ محمد پښتین ورور. وروستیو کې د هېوادوالو ته څه پیغام لرئ؟ هېوادوالو ته زموږ دا پیغام ده چې خاصتاً په دغه کونډو یتیمانو بېوزلو نه خاص فکر ولري. نو هر نفر ده چې دومره واسې دومره پیسې ولري دومره هغه ولري باید د واس مطابق سره د کونډو یتیمانو سره باید د خاص کومک وکړي د یتیمانو د تعلیم ته خاص متوجه وشي. ډېره زیاته مننه کوم همت صاحب او بریمن دی. نو چې یو انشاءالله یو به د دې هېواد لپاره او د دې بېوزله لپاره قدرمنو لیدونکو زموږ سره نن خپرونه کې د خوست تکړه فعال ځوان چې اوس له هېواده لرې په سمندرونو پورې امریکا کې میشته اوسېږي هلته ژوند کوي خو د خپل هېواد سره مینه د بېوزله یتیمانو سره د ده همدردي هغه خواخوږي په دې باندې مو خبرې وکړې بیا هم داسې د ده د ملګرو څخه ځانګړې مننه د لپاره چې مننلیک خوست والي صاحب د دوی په استازیتوب ماته راکړی محمد پښتین ورور ته بیا تسلیم کړه او محمد پښتین ورور نو قدرمن دوستانو خپرونه م راټولو دغه واهونه خپرونه چې تاسو ولیدله تر بیا به چې ستاسو خدمت ته راځم ما همت ته اجازه راکړئ تر بیا ښه وختونه الله مو مل شه.